د یو داسې کلي کیسه ده چرته چې د خټو کورونه وو او د 19 لسیزې رنګینې وه. دلته خلکو کې مینه او ژوند ساده خو ډېر خوږ و. په دې کلي کې یو پلار بابا دین له خپلو 2 لورګانو کینات او زویه سره په یو کچه کور کې اوسېدو. د هغوی ژوند په غریبۍ کې تېرېدو. کینات یوه ډېره صابره او نیکه جۍ وه چې د خپل پلار خدمت یې خپله تر ټولو لویه خوشبختي ګڼله. هغې به تل د پلار دعاګانې اخیستې. بل خوا زویه ډېره مغرور او خودغرضه وه. هغې ته د خپل پلار خدمت او د کور کارونه یو لوی عذاب او بوج ښکارېده. سهار وختي به چې کله چرګ اذان وکړو کینات به پاڅېده، تنور به یې بل کو او د پلار لپاره به یې ګرمه چای جوړوله. بابا دین به چې کله کینات ته وکتل نو د هغه زړه به د هغې په نیکۍ باغ باغ شو او ډېرې دعاګانې به یې ورته کولې. خو زویه به تر غرمې پورې په کټ پرته وه او چې کله به راپاڅېده نو په هر چا به یې غوسه کوله او بدې ردې به یې ویلې. یو ځل بابا دین ډېر سخت ناروغه شو. کینات به ټوله شپه د هغه سر ته ناسته وه او د هغه پښې به یې مخلې. زویه به په غوسه ویل دا پلار دې هره ورځ نوی ډرامه کوي، زه خو له دې ناروغۍ او بدبویۍ نه تنګ شوم. کینات به ورته په نرمۍ ویل خورې داسې مه وایه، دا زموږ پلار دی او د ده په برکت زموږ په دسترخوان نیوالی شته. یوه شپه باران ډېر په زور او تندرونه غړېدل. بابا دین کینات ته غږ وکړ چې زما وخت رارسېدلی دی. هغه کینات ته ویل د لورې ستا د صبر امتحان به اوس شروع شي، خو یاد ساته چې الله د صابرانو مل دی. په همدې شپه بابا دین د کینات په لاسونو کې ساه ورکړه او ټول کلی په غم کې ډوب شو. کینات ډېرې اوښکې تویې کړې، خو زویه یوازې په دې فکر کې وه چې اوس به د بابا دین پاتې پیسې څنګه خپله کړي. د پلار له وفات وروسته زویه خپله اصلي څېره وښودله او په کینات یې د کور ټول کارونه په زور شروع کړل. هغې کینات ته وویل اوس پلار نشته چې ستا نخرې پورته کړي، که پاتې کېږي نو د نوکرۍ په شان به اوسې. کینات به په پټه ژړل، خو په خوله به یې هېڅ نه ویل. هغې د پلار وصیت یاد ساتلی و چې صابره به اوسې. یو ځل په کلي کې یو شتمن سړی راغی چې د خپل نیک زوی لپاره یې د یوې پښتنې نیکې لور لټون کاوه. هغه د کینات د صبر او اخلاقو په اړه له کلیوالو ډېر څه اورېدلي وو او د هغوی کور ته د مرکې لپاره راغی. زویه چې کله میلمانه ولیدل نو منډه یې کړه، قیمتي کالي واغوستل او ځان یې ډېر جوړ کړ چې میلمانه متاثر کړي. کینات په زاړو کالیو کې وه او د میلمنو لپاره یې په ډېر ادب سره شربت او چای راوړل، خو سر یې ښکته و. میلمنو د دواړو لورګانو اخلاق ولیدل. هغوی ته د زویه غرور او د کینات عاجزي په یو نظر کې معلومه شو. زویه په زړه کې خوشحاله و چې نن به زما مرکه وشي او زه به له دې چې کور نه خلاصې شم. خو میلمنو ویلو موږ ته زویه نه بلکې کینات د خپل کور د ناوې په حیث پکار ده، ځکه هغه رښتینې نیکه ده. کله چې زویه دا خبره واورېده نو د حسد اور پکې بل شو. هغې کینات په یوه تیاره کوټه کې بنده کړه. میلمنو ته یې درواغ ویل کینات لیونی ده، هغې ته چا جادو کړی دی، هغه له هیچا سره خبرې نشي کولی. خو د کلي یوې ښځې میلمنو ته حقیقت وایي چې زویه درواغ وایي او کینات یوه ډېره صابره او هوښیاره جۍ ده. میلمانه بېرته راغلل او کینات یې له هغه بنده خلاصه کړه. هغوی د زویه په بدمیزۍ ډېر افسوس وکړ. هغوی کینات ته د نکاح پیغام ورکړ او کینات د خپل پلار د عزت لپاره په خاموشۍ سره سر ښکته کړ. د کینات واده په ډېر شان او شوکت سره وشو. هغه یو ډېر شتمن او ښه کور ته د ناوې په حیث لاړه.
بل خوا زویه په هغه زاړه کور کې یوازې پاتې شو. نه یې څوک پوښتنه کول او نه ورسره چا مینه کوله. زویه به هره ورځ ځان په عینه کې کتل او په خپلو تیرو اعمالو به یې پښیماني ښودله، خو اوس وخت تیر شوی. کینات په خپل نوي کور کې هم د خپل خسر او خینې ډیر خدمت کاوه او ټول پرې ډیر خوشحاله و. الله پاک کینات ته د هغې د صبر دومره لویه میوه ورکړه چې هغې هیڅکله د داسې ژوند خوب نه و لیدلی. یوه ورځ کینات خپل پخواني کور ته راغله چې خپله خور وګوري او ورسره مرسته وکړي. هغې ولیدل چې زویه په ډیر بد حال کې د کالي شلیدلي او په کور کې هیڅ د خوړلو نشته. زویه چې کله کینات ولیده نو په پښو کې ورته پریوته او په چیغو چیغو یې ترې بخښنه وغوښته. کینات ورته ویل خورې ما خو تا ته په هماغه ورځ بخښنه کړې وه، خو د پلار زړه ازارول ډیر سخت وي. هغې زویه ته ویل چې د مور او پلار دعاګانې انسان ته په دنیا او آخرت کې پاچاهي ورکوي. کینات خپله خور له ځان سره یوړ او هغې ته یې د توبې او نیکۍ لاره وښودله. کینات خپله خور له ځان سره یوړ او هغې ته یې د توبې او نیکۍ لاره وښودله. زویه اوس پوه شوې وه چې د انسان اصلی حسن د هغه په اخلاقو کې دی، نه په ظاهري ښکلا کې. په کلي کې د کینات د نیکۍ کیسې هر چا کولې او خلکو به خپلو لورګانو ته د هغې مثال ورکولو. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې د مور او پلار خدمت کله هم نه ضایع کیږي او الله صابرانو ته اجر ورکوي. هغه خلک چې په خپل پلار او مور ظلم کوي هغوی هیڅکله په ژوند کې سکون نشي موندلی. کینات د خپل صبر په برکت نن د یوې خوشحاله کورنۍ مالکه وه او زویه د نیکۍ په لاره روانه شوې وه.